خلاف ورزي کوي موږ هغې ته سلام نه اچو. موږ خو خپل امارت ته قایل یو، موږ خپل حکومت دولت ته قایل یو، د هغې په څه ویل د هغې د څادر لاندې ژوند تېروو او هغه فخر هم ګڼو. الحمدلله دلته یو شرعي محمدي سپېڅلی نظام دی او د دې قوانین هر یو قول فعل هغه موږ ته د اعتبار وړ دي. هر حکم یې هر امر یې وایم سترګې دې جار سمه نو دا شیرزاد محترم دې دا مرمۍ تېره کړې د دې باره کې ته څه وایې؟ دا نه دي په کار جنرال صاحب. دلته هر ارګان خپله وظیفه لري، هر قطاعات شته، د دې پوښتنې والا خلک هم شته چې څوک لنډغري کوي، څوک د حکومت د چارو خلاف ورزي کوي او څوک د هر یو کار ته هر یو ځای کې خپل موظفین ټاکلي شوي دي او هغه باید تپوس وکړي. نو موږ ته نه دي په کار چې ځان ششقلا خانان جوړ کړو. ششقلا خان به نه جوړو، دا یې کله د سرحداتو دنده د سرحدي پولیسو دنده ترسره کوي، کله د جنایي پولیسو ترسره کوي، کله د استخباراتو. جنرال صاحب واده ورېده باید په یو ارګان جنرال صاحب داسې خلکو ته هغه انګلیش کې آل ان ون وایي چې دا آل ان ون دی، بس مکمل هر څه دا دی. دا نه آل ان ون نه، آل د ونډر ده. شیرزاد صاحب اوس زما یې خلاص کړه. محترم جنرال شیرزاد صاحب سلامونه ټولو ته او همدارنګه مبین ته عسکري سلام وکړه. عسکري سلام وکړه ولا چې اسمان ته مخې چې که نه ما ته ما پخوانی موچي یې او هماغه موچي یې او پکې به واوسې زما مه بندوه مایک ته مه بندوه حقیق صاحب پرېږده ښه خپلې ته مه بندوه لاس مو وهه پکې مایک به نه بندوه ښه مهرباني وکړه اول خو خبره دا ده چې دومره خبره مخکې وغږېد خو یو دغه وویل خپله ډوزي دې ویشتې خو ما اوس پرېږده که نه یو انسان چې انسانیت نه واوري بیا هغه ته سړی ورته پوهه ورکړي. زه تا د استو در کوم سر دې خلاص کړه صحیح ده. مجاهد دې ته ویل کېږي چې همیشه رحمدله وي او ته د پردیو ډوډۍ باندې راغلی، د پردیو په احساناتو راغلی په جنرال صاحب هغه درته ګپ هغه دین صاحب پرېږده چې وغږېږي ته والله که بیا نه پرېږدي زه د خبرو په خدای کار مایک مه بندوه. ګوره چې مایک بندوي خو بیا ځمه ګوره هغه راسره ګپ لګېدو بیخي والا حوصله نه لري. یو دقه سبب مایک مه بندوه زما واورې. یو دقه نوبت ما ته راکول شوی دی زه غږېږم. نوبت مې ورکړی ده پرېږده چې دی وغږېږي. محترم جنرال صاحب مهرباني دې ملت موږ سره په خورا تکلیفونو هر څه ګاللي دي او ډېر موږ د مرمۍ تېرولو پوښتنه کوو. مرمۍ خبره واوره په دې ملت کې څوک بدماشي کوي دي ته خو ما پرېږده غوږ ونیسه جنراله غوږ ونیسه دلته برید جنرال چې دلته غږېږي جنرال انتن نه ورکوي غلی غوږ ونیسه خبره واوره. یو غوږ ونیسه مکه دواړه ونیسه وایم چې 15 ونیسه خو ما خبرې ته غوږ ونیسه دلته برید جنرال غږېږي ستر جنرال انتن نه ورکوي صحیح دی. خبره واوره دا ملت په موږ حق لري. موږ او تاسو د ستر جنرال رتبه اوچاته که د برید جنرال ستر خو په درد نه خوري. ستر شرم دی چې چاته وایي ستر خبرې چې ته وایي شرم دی وروره ستر مه وایه بیا کله خو بل شی وایه دا بیا کله خبره کوې ته خبره واوره واوره. ګوره دا وطن دا ولس په موږ باندې حق لري. د دې ولس سره چې څوک رحمدلي کوي بې عقله ته وزیر یې ته والي یې ته ولسوال یې ته رئیس د کوم ته چیکاره یې ته خلکو ته مرمۍ تېرې ته په موضوع نه غږېږې او چټي لګیا یار شهباز صاحب تا ته زه څه ووایم سترګې دې جار سمه نه جنرال صاحب سړی جنراله مبینه مایک مه بندوئ نه بندوئ عبدالبصیر یو دقیقه صبر وکړه مایک مه بندوه دا څه شی وایي ودرېږئ نورو ته نوبت ورکړو خیر ده جنرال عبدالبصیر صاحب تاسو لږ زره حوصله وکړئ خیر ده تاسو ګزاره وکړئ او بل یوه خبره درته وکړم بصیره وروره ښه د دغه موچیتوب نجاري بزګري رنګمالي ګلکاري دا شرم نه ده ښه دا خپل شرم چې شی د غلامي ده مزدوري ده جاسوسي ده مردګوي ده ښه
باندې سم پښتو ته ورول چاته چې ما کله تاسو ویل زه موچی نه یم اس کوم مشکل نو ټینشن صحیح ده وروره او زه د موچی کار چې شي شلیدلې ځایونه ګنډي ښه او دی جنرال صاحب ته زه یو دا خبره کول غواړم چې جنرال مبین خو افغانانو او افغان ولس جنرال کړی دی او که ته په دې ټویټر کې ځان له 20 ځایه جنرال ولیکې که نه نو ته خو نه جنرال کېږي په دې نوم جنرال مبین صاحب ته دا لقب او دا ځای چې کوم دی د افغان ولس ورکړی دی د دې مینې محبت ورکړی دی او تاسې که ځان ډېر د حکومت قایله ګڼئ نو آیا ته ما ته ووایې قربان مو شمه دا جنرال نوم دې ځان سره لګولی ته باید د حکومت د قانون د هغې هر سره ته باید خبرې تاسې قانون ته قایل هستئ تاسې امارت ته قایل هستئ چې تاسې د هغې یو لنډغري کړې ده په موټر کې جنرال صاحب لږ وخت راکړه خیر دی نه لږ وخت راکړه خیر دی زه تاسې نه یو تپوس کوم تاسې اصل کې تاسې خپله حکومت قانون ته قایل ناستئ تاسې خپله قانون ته قایل ناستئ ځکه تاسې داسې کوئ ته ګیره وکړه نه زه د خپل نوم بدلوم که ته ګیره وکړه دا زه پېژنم په رسمیت لاړ ته لاندې ناست دوی خپله جنرال صاحب دوی دا داسې خلک خپله حکومت او قانون ته قایله نه دي دوی امارت ته قایله نه دي چې دوی قایله وای دوی به داسې کار نه کوی چې یو ورور غلطي وکړه نو ته واقف نه او ته نه په هغې باندې څه زور لري چې وروره شي او که نه شي ته ویډیوګانې پورته کړه او لټونه وو او مرمیګانې تېرې کړه چې شا به دې خلکو نه دې تپوس وکړي آیا دلته مشران نه دي ناست دلته تا نه غټ غټ معتبره خلک نه دي ناست دلته تا نه په حکومت باندې خلک ښه نه پوهېږي دلته تا نه په قانون باندې خلک ښه نه پوهېږي هغې نه شي کوی چې د دې خلکو لاس نیوی وکړي ته کوم ځای نه راغلی ته څوک یې څوک دې پېژنې نوم دې څه دی د کوم ځای جنرال عبدالبصیر صاحب هم لکه چې ما نه خفه کړ خو زه به هر حال بېرته به یې راځي که څه مشکله نه ده ډوډۍ به ورته وکړو بریال صاحب محترم تاسو ته هم ښه راغلاست وایو د نورو ته هم جنرال صاحب پرېږدئ پوه شولې چې مزایل یې شاټیسې یې کوئ یو پکې همداسې ښیي جنرال صاحب یو دې پکې داسې مې و بریال صاحب ستړی باسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم جنرال صاحب جناب حقبین صاحب او ټولو ګډونوالو ستړي مه شئ خدای مو راوله د هېواد موضوع د جنرال صاحب ډېره مناسبه موضوع انتخاب کړې ده چون افغانان په نننیو ورځو کې تر هر څه زیات امن ته لیواله دي اقتصاد ته لیواله دي رفاه ته لیواله دي آبادۍ ته لیواله دي یاد مراسم د شیخ نور محمد ثاقب صاحب و اختتام دعا پای ته ورسېدل فکر کوم عمر بریال ور مصروف شو جنرال صاحب یو بل ملګري ته به وخورو وخت ورکړه عبدالله ورور ته وخت هېواد همدلته بیا هم خلک مرمۍ تېروي دا ښه کار نه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام څنګه چل دی څنګه سي جنرال صاحب محترم هېواد امن ده بېخي دې کې خو شک نشته دی هېواد امن دی او نسبتا ډېر امن دی د ورځې درې نیم سوه کسان چې دی نه ضایع کېږي نور نه څه غواړي که دی اوس جنګ غواړي چې که مرګ غواړي نو بس اوس د بل کوم یو هېواد ته ځي لکه څنګه چې ټولو منډې وهلې تېره شپه یاره څه افغانان دي دوی فکر کوي چې بس دا وطن نه ووځي نو بس هر څه چې دی ګل ګلزار دی داسې نه ده همدا وطن چې ګل ګلزار نه کړي همدا وطن جوړ نه کړي خدای کې په بل ځای کې هم ښه وشي هلته به چې دی هم همدغسې منډې وهئ در بدر باستئ تر څو په پښو ودرېږئ خو تیار په خپل هېواد کې هستئ لکه خواري وکړئ په خپلو پښو باندې ودرېږئ یاره الله تعالی دې موږ پوه کړي افغانان خو که اوس خبره کې د هېواد په اړه باندې که ښه خبره هم کې وایي په خپله خو په خارج کې ناست دی ځکه دا خبره کوي خو ستا د درد یې وایم ما باندې دلته دردونه تېر شوي تکلیفونه تېر شوي دي بل هر افغان باندې تېر شوي دي وایي چې تاسې تېر نه کړئ دا دردونه یا به هغه خپل هدفه پورې ورسېږئ یا به ونه رسېږئ څه په کار خو تیار په خپل هېواد کې دا د بهر هېواد نوم ډېر خوږ دی ما ملګری
وایي زه مې زوی لېږم فرانسې ته ما ولې وهله مشکلات دي دا ګوره قاچاقلار نه وایي لېږم څنګه یې لېږم په ترتیب یې څه ما ته ویلې لاس 12,000 روپۍ ډالر مصرف دی بالاخره زوی یې ولېږم ما یې ونه منله ما ګوره زه د خارج ګرو افغانانو سره اړیکه لرم خبرې ورسره کوم حالات هلک کشر د مې لېږه داسې دی 15 کار نشته یخ ده هغه څه کې 15 کلن ماشوم را لېږل 14 کلن ماشوم را لېږل ځان ته دې هېوادونو ته چې څوک سرپرست ونه لري د هغې انسان سره د هغې ځوان سره چې دی ظلم دی جفا ده د هغې په حق کې په والله العظیم کې درته دروغ یم Last one.